پروډکټ او ضرب و تقسیم و جمع منفي دا مې ډېر زیات پکې استعمال کړي. بل ځو کاونټ ته. کاونټ څه مطلب؟ حسابول چې حسابي کې یو کاونټ ای ده یو کاونټ صحیح ده یو کاونټ ای ده او بل کاونټ اف ده. دا درې شان څلور کاونټ بلینک هم شته. بلینک کاونټ حسابېدو ته وایي. کاونټ چې ده دغه کاونټ صرف د اعدادو لپاره استعمالېږي. کم کله غوښتل چې صرف اعداد حساب کوي بیا مساوي کاونټ او سوپن بیا لکه سم غوندې ځای به ورته وښیاست. مثلا زه دغونه ځای ورته ښیم چې په دغه ځای کې څومره عدد لیکل شوي دي نو دی ورته وایي چې څومره عدد دي؟ څلور عدد دي. که چېرته د کوم یو په ځای باندې مثلا اوس د دې په ځای باندې دلته خط ولیکل شي ګوره دا څو شوه؟ ولې درې شوه؟ صرف عدد حسابوي خط نه حسابوي. پوه شوئ؟ بل د کاونټ ای. کاونټ ای مطلب کاونټ آل چې ټول حساب کړي. دا نمبر هم حسابوي خط هم حسابوي چې مقصد په خانه کې یو شی وي دی حسابوي. کاونټ ای ګوره دا راغله مساوي فرض مثال ورته وایم چې دغه ځای خاصبان نو ګوره وایي چې څو دي؟ څلور. په دې چې دا یم عدد حسابوي هم خط هم هر شی. که مثلا زه اوس دلته خط ولیکم هم به دی وایي چې څو دي؟ څلور. دی وایي درې دي دی وایي څلور دي. په دې چې دی دواړه حسابوي. بل د کاونټ اف. کاونټ اف چې دا کاونټ خو حساب شو. اف څه ته وایي؟ شرط ته وایي. اف همیشه په انګلیسي کې د شرطیه جملې لپاره استعمالېږي. که کله غواړئ چې یو جمله شرطیه شي د شرط په بنیاد جوړه شي نو بیا اف استعمالوئ. اوهو مثلا زه دلته داسې یو څه نمونه لرم. زه وایم چې په دغه منطقه کې علي څو وارې نوشته ده صرف علي راته حساب کړه. صرف علي راته حساب کړه. یو شی مشخص شی حسابوي نو بیا به کاونټ اف استعمالوئ. مساوي کاونټ اف. اوس خلاص منطقه ورته وښیم. مثلا زه ورته وایم چې دغه منطقه ګوره چې کله فورمول کې قوس خلاص شي ګوره دلته یو قوس کې دلته معلومات ورسره راځي. یو کې اول کې څه لیکل شوی ده؟ رینج لیکل شوی. رینج څه ته وایي؟ دغه منطقه چې ته ورښیې چې په دغه ځای کې راته حساب کړه. بیا ګوره کاما وینې کاما وروسته څه لیکل شوی ده؟ کرایټیریا. کرایټیریا شرط ته وایي چې په کوم بنیاد باندې ته غواړې چې په دغه رینج کې ته کاونټ اف وکړې. مثلا زه ورته وایم چې څوک راته حساب کړه؟ علي راته حساب کړه. نو یو شی همیشه په یاد وسه چې په ایکسل کې چې کله فورمولا استعمالوئ ایکسل کې چې فورمولا استعمالوئ یا ایکسس پروګرام کې چې فورمولا استعمالوئ خط چې په فورمول کې نوشته کوئ نو بیا به دغه ډبل کوټ ورکوئ. پوه شوې؟ دا ډبل کوټ وینئ دا به ورکوئ. اوس زه ورته وایم چې څوک راته حساب کړه؟ علي. بیا به دا کوټ ورکړې قوس باندې نو دی به راته وایي چې علي څو وارې نوشته ده؟ دوه وارې نوشته ده. دې ته کاونټ اف وایي چې د شرط په بنیاد یو شی درته حسابوي. بل د کاونټ بلینک. له نوم څخه معلوم ده چې څه شی حسابوي؟ خانه خالی. یو منطقه ورته ښیي. فرض مثال وایم چې دغه منطقه کې څومره خانې خالی دي. آزمان که درته وایي چې څومره خانې خالی دي؟ نه دا صرف خانې حسابوي خالی. بل د ناو. ناو څه مطلب؟ اوس. بل د ټوډے ډے منت ایر. دا بیا د تاریخ لپاره استعمالېږي د فورمولې. مثلا که زه غواړم چې د اوس تاریخ راته راشي نو بیا به څه شی نوشته کوې؟ قوس خلاص قوس بند. نو هم به ډیټ درته راشي هم ټایم کوم تاریخ ده او څو بجې دي فعلا. ګوره دا فورمول چې ده همیشه اپډیټ کېږي. یعنې که زه دا فایل سبا خلاص کړم دلته به تاریخ څو لیکلی وي؟ بیا 19 به لیکلی وي. په هر وخت چې یې خلاص کړم هماغه وخت به لیکل شوی وي. نه نه دی له دغه نه اخلي. دا نام له دغه نه اخیستل کېږي. داسې چې مثلا دې کې یو شی وي دې کې بل شی نشي راتلی. همیشه نام فورمول چې ده تاریخ یم ډیټ اینډ ټایم له کوم یو نه اخلي؟ ټوډے صرف نن. اوس خلاص منځ کې به یې ناو ولیکې. مثلا زه ورته وایم چې د نن ورځ د ناو لپاره بیا قوس خلاص قوس بند بیا ټول قوس بند چې نن ورځ څو ده؟ که صرف ټوډے کې لیکل شي قوسونه نه راځي. او صرف ټوډے کې داسې راځي. ټوډے نن ورځ څویم تاریخ ده؟ د شپږمې میاشتې 18 تاریخ. ډے صرف ورځ راولي. مثلا زه ورته وایم چې ډے د مثلا د نن ورځ نو نن ورځ تاریخ څو ده؟ 18. منت څه شی راولي؟ میاشتې راولي. مثلا زه ورته وایم چې د نن میاشت څویمه میاشت ده؟ شپږمه میاشت ده. او ایر ناو کال څو ده؟
دا ټول چې دي د دې ټایم مطابق چینجېږي. مثلا که ته سبا دا فایل خلاصوي نو سبا چې هر څومره تاریخ و هر څومره بجې وي زما معنا شی راځي. پوه شوې؟ دا شوې دا فورمولې. بل یاره بل به بس